السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول راته روغ جوړ وئ او د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا دوستانو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو په واتساپ کې د غټو لیکلو پوسټ وکړو، یا مطلب چاته په غټو لیکلو باندې میسیجونه وکړو، یا په خپله یوه لیکنه وکړو. نو ملګرو، تاسو به بعضې وخت لیدلی چې کوم کسان چې دي تاسو لپاره میسیجونه کوي، غټ شکل باندې وي، بولډ ایټالیک شکل باندې وي، انډرلاین شکل باندې وي. نو تاسو سره حتما دا پوښتنه پیدا وي چې د نفر موږ ته په کوم شکل باندې میسیجونه کوي. نو تاسو حتما هغه نفر ته بیا میسیج کوئ چې دا طریقه موږ ته راوښایه چې موږ په واتساپ کې څه ډول کولی شو په غټ شکل باندې پوسټ وکړو، یا لیکل یا میسیجونه وکړو. نو ملګرو، دې ویډیو کې مې تاسو ته انشاءالله ټوله طریقه راوړې ده چې سټیپ بای سټیپ ټوله طریقه به زه دې ویډیو کې تاسو ته درښایم. ویډیو سکپ کوئ مه، تر پایه پورې ویډیو وګورئ، انشاءالله ټوله طریقه د ویډیو کې شته. نو ملګرو، وخت مې نه نیسم، په ویډیو باندې فایل کوو. مخکې له دې چې په ویډیو باندې ملګرو فایل وکړو، په ډېره مهربانۍ سره هیله کوو چې زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، او په څنګ کې چې کوم د ګلټي نښه راځي او فایل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې معلوماتي ویډیو تر تاسو ورسیږي. ملګرو، اوس به واتساپ ته لاړ شم. دلته واتساپ زما سره دلته دی، او تاسو په واتساپ کې اوس میسیجونه وکړئ. آیا چې زه به په صبح سره به زه تاسو ته وښیم چې زه کومو کسانو ته چې میسیجونه لیږم د کومې طریقې چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، انشاءالله دا ټولې طریقه به زه د ویډیو کې تاسو ته درښایم. واتساپ به راخلاص کړئ دوستانو. زه مثلا دې نفر ته میسیجونه کوم، دا نفر له ما سره دلته ثبت دی. زه اوس درته سلام لیږم، سلام ورته ولېږه دوستانو. د سلام دې نفر ته په عادي شکل باندې ورسېده. نو تاسو وینئ چې دا سلام دې نفر ته په عادي شکل باندې ورسېده، نه بولډ دی، نه ایټالیک دی، او نه انډرلاین دی. نو اوس غواړم چې دا سلام بیرته زه دته په بولډ شکل باندې ولېږم. نو ملګرو، دې لپاره به تاسو کیبورډ ته لاړ شئ. کیبورډ کې دوستانو له ما سره د کوم ستوری علامه چې ده، ما سره ګوګل کیبورډ دی. تاسو سره چې هر کیبورډ انشاءالله ستوري علامه وګورئ. ستوري علامه وروسته د لیکلو څخه مخکې او وروسته دوه ځلې کلیک کړئ، انشاءالله تاسو ته به بولډ میسج ښکاره شي. نو ملګرو، لومړی به زه دا ستوری وهم، دا ستوری به ووهم، بیا به ورپسې سلام ولیکم، او بیا به هم دوستانو زه دغه ستوری چې دی دا به کلیک کړم. ملګرو، تاسو ته دا ښکاري چې دغه سلام چې دی دا په بولډ شکل باندې دې نفر ته ځي. نو اوس غواړم چې دا سلام بیرته دته په وبښئ په ایټالیک شکل باندې هم لاړ شي. نو ملګرو، تاسو به کیبورډ ته لاړ شئ او دغه علامه چې ده دا به تاسو کلیک کړئ. نو ملګرو، اوس غواړم چې سلام ورپسې ولیکم. نو اوس ما سلام ولیکه او بیا هم دغه علامه کلیک کړئ. دا علامه مو چې ووهله دوستانو، تاسو ته دلته ښکاري چې د ایټالیک شکل باندې درته رسیږي. دا سلام تاسو دا ګورئ چې دا بولډ شکل شه او دا ایټالیک شکل شه. نو ملګرو، اوس غواړم چې دا سلام بیرته دته په انډرلاین شکل باندې هم ورسیږي. نو ملګرو، تاسو به د انډرلاین لپاره دغه علامه کلیک کړئ. دغه علامه چې تاسو ته په دې کونج کې ښکاري دا به تاسو یو ځل کلیک کړئ، بیا به ورپسې سلام ولیږئ، او بیا به هم بیرته دغه علامه کلیک کړئ. دا علامه چې ده دوستانو، دغه علامه چې ده دا به بیا هم کلیک کړئ. نو تاسو وینئ دلته چې انډرلاین د خط د لیکلو منځ کې توره لیکه ښکاره شوه. نو ملګرو، دغه درې طریقې چې وي دا ویډیو کې تاسو ته ما راوړې وې. نو د درې طریقو باندې تاسو هر چا ته میسیجونه کولی شئ. ملګرو، یو مثال په شکل باندې زه یوه اوږده لیکنه کوم، تاسو ګورئ چې غټه لیکله څنګه بیا موږ کولی شو. ملګرو، زه مثلا لیکمه سلامونه دوستانو څنګه یاست. نو ملګرو، دغه سلامونه دوستانو څنګه یاست اوس غواړم چې دغه بولډ شکل باندې ولیکم. نو ستوري علامه به کلیک کړئ، او دغه ستوری چې دی دا به کلیک کړئ، دا به یو ځل دلته کلیک کړئ، او بیا به دلته کلیک کړئ دوستانو، بیا به دلته سار کې کلیک کړئ. نو ملګرو، تاسو وینئ چې دغه سلام دته په بولډ شکل باندې ورسېده. دا سلام دته وینئ چې په ثبوت شکل باندې ورسېده. اوس غواړم چې دا سلام بیرته ټوله طریقه دوستانو چې مخکې ما تاسو ته په سلام کې ومښودله، نو تاسو بولډ شکل باندې، ایټالیک شکل باندې او انډرلاین شکل باندې تاسو دا ټولې طریقې چې دي دا مې تاسو ته انشاءالله په ثبوت سره وښودلی. نو ملګرو، که تاسو هم غواړئ چې د واتساپ په اړه، د واتساپ د انسټالیشن په اړه نوره ویډیوګانې هم تعقیب کړئ او نور معلومات هم ترلاسه کړئ، نو د ویډیو کمنټ برخه کې ولیکئ چې هغه نورې طریقې، بعضې طریقې چې دي هغه لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت دی، هغه به تاسو راډاونلوډ کوئ. انشاءالله هغه طریقه به موږ هم تاسو ته راوړو. یوازې کمنټ برخه کې ولیکئ چې موږ ته بله ویډیو هم جوړه کړه.
انشاءالله موږ به تاسو لپاره بله ویډیو هم جوړوو. ملګرو دا وه نن ویډیو چې تاسو ته مې د وټساپ په باره کې جوړه کړې وه. ملګرو که تر اوسه پورې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل هم سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه حتما یې تر نورو ملګرو هم ورسوه، او چې په وروستیو کې مو لایک هېر نه شي ملګرو، ویډیو ته یو لایک هم ضروري دی. نو ملګرو تر بیا داسې ویډیو پورې ما هلال خوستي ته اجازه راکړئ. هر چېرې چې یاست خدای پامان. ډېره